فلمونه تاریخ او تحقیق او تنقید دا د حاجي اسلم یو مهنت یو کوشش یو کړاو ډیر په مصیبتونو او ډیر په کړاو او ډیر په کوششونو دا کتاب لیکلی دی. ما پسې لاهور ته راغلی او چې لاهور ته راغی نو زما یقین نه راتلو چې دی به دا کتاب وموکي او دا به شایم شي، خو اخر دا شایع شو انشاءالله. او مونږ تاسو ټولو ته درخواست کوو چې دې کې د پښتو تاریخ، د پښتو سندرغاړي، د پښتو اداکاران، د پښتو ټول ډایرکټران، فلم سازان، دا ټولو تاریخ دی پکې. نو زمونږ پښتانه خو فلم وګوري خو هغوی ته دا پته نه وي چې یاره د دې په شا دا فلم جوړ کړی چا دی، د دې ډایرکټر څوک دی، د دې نور هنرمندان او ټیکنیشنان څوک دي. نو چې تاسو دا کتاب سټډي کوئ، تاسو دا کتاب واخلئ، نو انشاءالله د پښتو د فلمونو د تاریخ نه به خبر شئ.